नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तआला तिस्अतन व तिस्ईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदतन मन अहसाहा दखलल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम इज्जतमंदो, दा बयान ज़मून तासो इस्लाही बयान दे। दा अल्लाह जल्ल जलालुहु द नूमुनु मुतालिक हिदायत दी कि दा अल्लाह नूमुनु ता अस्माउल हुस्ना वई कि संगा अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़ात लुई दे दासी दा अल्लाह जल्ल जलालुहु सिफातम देर लुई दी और दा अल्लाह जल्ल जलालुहु पदी सिफातु नमुनु की द दुनिया और द आखिरत गठी। दुनिया पके दा आखिरत पके दे, खुशाले ने और राहतुन पकी दी, रहमतुना और बरकतुन पकी दी। ज़का अल्लाह जल्ल जलालुहु संगा लुई ज़ात ते नुदासी दा अल्लाह सिफातम देर लुई जसंगा दा अल्लाह सिफात लुई दी नुदख करेंगे दा अल्लाह सिफातो दा पर ब्या हिदायतम आदाबम पकार दी दागे देर लुई आदाब दी। नुदागी रुम्बे अदब दादे जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई जे तासो अल्लाह पाक पखपलु नमुनु सरा उबलई अल्लाह याद कई और जिकाला तासो अल्लाह पखपलु नमुनु सरा याद कई तो अल्लाह व तासो ता दखपलो खजानो ना हागा नेमतुनो दरकी चिस्तासो बख्याल के बने देव जना द अल्लाह पाक द बाजी नमुनु सो खवास्ती चागा जमुंगा उलमाए किरामो अखपलो तजुर्बो सरा पखपल जुन के अमली शक्ल की कड़ी दागे समरात अल्लाह आइबानी मुरतब कड़ी दी नहागा जमुंगा दा अकाबिर उलमाए देवबंद चिदा अल्लाह दा नमुनो विरद करे दे जिक्र करे दे द बेल बेल नुम पल खुसूसियाती लिखली दी खवासी लिखली दी फैदी लिखली दी द दुनिया और द आखिरत। तो पागी के दा हैरानतिया खबर न दा संग चिद अल्लाह ज़ात लुई दे दासी दा अल्लाह पाक द नमुनो खवासम देर लुई दी और देव जना ब्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई छे बाजी नमून बाजी वज़ाइफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूली दी पागे के हुजूर अलैहिस्सलाम मुतय्यन अदद जिक्र करे ने देव जना पा जिक्र अस्कार के दे अददम देर ज़ियाद एहतिमाम दे कि बाज़े जिक्र बसलजली के, बाज़े ब 200 जली के, बाज़े ब 300 जली, बाज़े ब 1000 जली के और दे असर जकरे
چې څنګه مونږ تاسو ګورو حکیم یو نسخه لیکي ناغه نسخه کې که 15 شی نه نو عزتمندو د هغه 15 شیونو د هر یو مقدار لیکلی دی او مقدار ښودلی دی که د هغه مقدار نه هغه شی کم او زیات کې نو هغه نسخه بیا اثر نه مرتب کوي که یو شی کم کې او بل زیات کې نو هغه اثر به نه مرتب کوي چې کم اثر هغه مقدار ویلې دی او لیکلې دی او هغه مطابق جوړ شي دیو جنا انسان دا پاره دا پکار دی چې د الله پاک د نومونو وردو کی چې دا د انسان د دنیا او د آخرت د نجات او د کامیابی سبب دی خود د دې ذکر سره سره بدد سوچ دای چې فایده ورکول او د نقصان نه بچکول صرف او صرف د قوت او طاقت د الله دی انسان ته فایده رسی نو د الله په فضل رسی انسان کدا نقصان نه بچ کیږي نو اب صرف د الله په فضل بچ کیږي او مقصد په پدې ذکر کې دای چې الله زمانه راضي شي دا الله نمونه دي او الله زمانه راضي شي او چې کله الله راضي شو نو بیا دې انسان ته د بل شی ضرورت نشته زموږ تاسو د ټولو عبادتونو مقصد اغا الله راضي کول او دې سره دا خبره ده چې د الله ذکر مونږ تاسو کوو نو دا به ناپاک او غلط مقصد د پاره نه استعمالو کچېره دا د الله نو مخلو او مقصد مو غلط وي نو بیا هلاکت ته تباہی دا بربادی دا لکه مثال زمون علماء کرام بیانای چې خوراک د خوراک یو شیز دی چې څومره قیمتي دی خو چې اوس دغه خوراک شی ته پوزه کې نه نباسي نو دا نقصان دی دغه د خوراک شی ته وګونو کې نه نباسي نو دا نقصان ور کوي فایده نه ور کوي دغه رنګ د الله پاک نمونه که غلط مقصد د پاره ته استعمالي نو دا تباہی دا رسوائی دا او دنیا کې برسواشي او آخرت کې بم رسواشي دیو جنا د دې خبره خیال ساتل پکار دی چې د الله ذکر د الله نمونه مونږ تاسو یادو ذکر پکاو نو چې مراد مو خپل اصلاح د اصلاح په نیت باندې دیو جنا عالمانو لیکلی دی چې د الله پاک د بیل بیل نوم خپل اثر دی خواص دي نو رومبه خو پاغي کې هغه نمونو ذکر پکار دی بحیثیت مسلمان چې موږ د الله بندگان یو الله زمو خالق ته مالک ته رازق ته چې په هغه د الله نمونو سره د نفس اصلاح کیږي او د مخلوق نه انسان بے نیاز کیږي انسان کې استغنا راځي او د الله محبت زړه خوشي رومبه بد داسي نمونو انسان ذکر کوي چې دکې خودداری پیدا شي او د الله پاک محبت زړه خوشي
او دا یقین بساتی چې د الله څومره نمونه دي. اسغو حدیثو کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله بشمار نمونه دي، د دې اړه څوک احاطه نشي کولی. دا یو کم سل نمونه چې بخاری شریف کې او مسلم کې راغلي دي او ترمذی کې شریف کې دا ذکر شوی دي، نو دا خو هغه یو کم سل نمونه دي چې حضور علیہ السلام فرمایي چې چا دا یاد کو او د دې ورته کو او دې باندې دعا وکا، الله به دا سړی جنت ته نه باسي او د دعا به قبلي. نور د الله بشمار نمونه دي چې هغه په حدیثو کې راغلي دي، نورو کتابونو کې راغلي دي. نو داغه انتها نشته چې څومره دي. او بیا به حیثیت مسلمان چونکه مونږ د الله بندگان یو، دا زموږ تاسو ذمہ داری ده چې مونږ د الله پاک دا پاک نمونه خپل کور کې بچو ته، کور والا ته دا نمونه پزده کو، یاد کو په باندې، او بیا د دې مونږ تاسو ذکر کو په مختلفو محفلو کې چې زموږ تاسو هغه محفلونه په دې ذکر د الله باندې دا څه شي منور شي. او چې کله موږ تاسو دا ذکر کوو نو د انسان کې یو نفس اماره دی چې دا نفس اماره انسان ګناه طرف ته راکاږي، نافرمانی طرف ته راکاږي، ذلت طرف ته راکاږي. او دویم شیطان دی چې دې هر وخت په دې انسان خواري کوي چې دې ګناه ته راکاږي، دې ظلم ته راکاږي، تکبر ته راکاږي، شهوت طرف ته راکاږي، ماده پرستی طرف ته راکاږي، بدفعلی ته، حرام ته، او د جهنم په لارې روان کی. نو دا نفس اماره او شیطان دا هغه جهنمی شي نه دي چې انسان جهنم ته راکاږي، او دا د انسان دواړه لوی دشمنان دي. دیو جنا چونکه نفس او شیطان انسان راکاږي دا الله نافرمانی ته، نه دیو جنا انسان ته پکار دی چې د نفس او شیطان مقابله، او د نفس او شیطان مقابله به د الله جل جلاله په دې پاکو نمونو او په دې پاکو صفاتو سره کوي، او په دې باندې به کامل یقین ساتي. ځکه چې یو انسان ته دا یقین پیدا شي چې زما الله رزاق دی، زما الله څه دی؟ زما الله رزاق دی، رزق زما الله غسي. نو دې بیا بل چانه رزق نه غواړي، به وجه په بل شي کې رزق نه تصور کوي. دا کرنګي چې د یو انسان د الله په دین صفاتو باندې یقین راشي چې الله شدید العقاب دی او زی طول دی، لوی طاقت خاوند دی، سخت عذاب ورکوونکی دی. نو بیا به دا انسان د ایمان دا تقاضا کوي چې دی به بیا جرم نافرمانی نه کوي، دیو بیا گناہونه نه کوي. او چې د کم انسان د الله په دې صفاتو یقین راشي چې الله غفور الرحیم دی، ارحم الراحمین دی، نو دا انسان بیا د الله د
رحمت نا امید کیږي نا مایوس کیږي بنا دیو بیا ہر وقت پدی امید کی چې الله بزما بخشش کوي الله بزما مغفرت کوي ځکه نا امیدی دا کفر دی نا امیدی دا کفر دی دیو جن د الله په دین نومونو او صفات سره د خپل نفس تزکیه کول دا ډیر ضروری دی دیو جنا حضور علیہ السلام فرمائی حدیث ما تاسو ته ذکر کو ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنه چې د الله لپاره یو کم سل نمونه دي چا چې دا نمونه یاد کو محفوظ کو او ایمان پر اورو دا به جنت ته داخل شي دیو جنا د دې نمونو یادول او دې نمونو کې چې کم صفات او کمالات دي الله پاک په هغه کمالات او صفات باندې متصف منل او چې زموږ تاسو عقیده درست شي او دا صفات د الله نمونه چې مونږ ذکر کوو دا به مونږ تاسو نه هغه دنن رضائل ابل لري تکبر حسد کینه بغض او دغه رنګ ګناهونه الله به د دې پاکو نمونو اثر سره به الله پاک دغه شین لري کی او پاک او فضائل سره به الله پاک مونږ تاسو استک ارستمو او بیا به الله جل جلاله مونږ تاسو ته جنت الفردوس نصیب دیو جن د الله جل جلاله نمونه ان شاء الله دا هر نوم بیا خپل خواص دي دا بیل نوم او ان شاء الله دا زموږ د اصلاحي بیانات دا به ان شاء الله جاری و ساری وي دې کې به مونږه ان شاء الله نورم اصلاحي بیانات کو دا نن زموږ ابتدا او ان شاء الله الله دې مونږ تاسو ته دغه سوچ فکر د امت د اصلاح د امت مینس کی جوړ پیدا کولو فکر رسی توڑنا نفرتنا دی الله زمون تاسو نه او باسي او زمون تاسو د هر مؤمن مسلمان زړه کې دی الله یو بل سره مینا او محبت اخلاص شفقت او د مهرباني هغه جذبي الله پیدا کړي د حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه فرمای ان ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى 99 اسما 100 غير واحدة من احصاها دخل الجنة هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. صدق الله العلی العظیم. محترم داد اللہ پاک یو کم سلم باحیثیت مسلمان دا اللہ نم کے ډیر خوند و مزہ دا ډیر زیات لذت تے پکے چی مونگ دا آیات او دا دی ورد کو نا انشاءاللہ مونگ تا استبجون کی خپلا خوند مزہ محسوسی گی فیدہ برتا محسوسی نن مونږ تاسو کې دنیا ډېر شیونه خلق زده کړي دي او یادې لیکن چې څنګه الله د الله ثاني نشته دی مثل نشته دی همسری نشته دی څنګه مونږ کول هو الله واحد کې دا کرانګي د الله د صفاتم ثاني نشته دی مثل نشته دی او هغه کې خپل خوند لذت څنګه چې د ابراهيم عليه السلام بارکه راضي واقعا چې الله پاک په ابراهيم عليه السلام امتحان وکړو ا تفصیلی واقعا ان شاء الله وو بیا وو مختصر د الله نوم سره چې متعلقه کوم واقعا د عادت ذکر ابراهيم عليه السلام ځنګل کې دی غړې او چيلې ور غړې سړی الله شیطان وته چال جوړ کو پنځاول د پاره شیطان الله ته وی چې ابراهيم به ولې تا نه یاد ابراهيم ته هر څو ور کړی دی مال نو ابراهيم عليه السلام باندې الله ازمایش وکړ یو فرشتہ راغ او یو فرشتي आवाज کو چې الله ابراهيم عليه السلام اور منډه کې هغه आवाज کې خپل سور او خوند وته ما ته بیا زما د رب نوم والا او ته دا څه غنا صبر آکے ابراہیم علیہ السلام دے جبریل علیہ السلام تا وئی اس دا خو پتہ نہ دیتا چی جبریل علیہ السلام دے خدا فرشتہ دا او تا وئی چی دانی میں گڑے بدر کمانی میں ستاشوی خماتا دا اللہ نوال بیاوہ تا وئی اللہ ابراہیم علیہ السلام اغا نوم سره چې کم خوند لذت و تمحسوسه دو نو ابراہیم علیہ السلام بیاوی چې وزل بیارا توالا او توی صبر آکی اسی خنا علم و توی چې دانی میں گڑی بنورم در کما نو ابراہیم علیہ السلام و تیدانی میں بنورم در کما ہماتا دا زما دا رب نوم والا او تبیوی اللہ
الله دې مونږ تاسو ته دا لذت محسوس کړي دا خوند دی که بیل خوند کم اولیاء الله چې تیر شوي دي او ای د الله ذکر او نوم کې چې کم خوند محسوس کړی دی په ټوله دنیا نعمتونو کې نشتا دنیا په یو شکم نشتا او چونکه مونږ ته خو محسوس نه دی ابراهیم علیہ السلام بیا و تاس کې جی وزل بیا را توالا او ته وی یا سه غنالم صبر راکې نو ابراهیم علیہ السلام ته ګوره ته ډېر نورانی انسان او ته خو د ګړو سرول والا نه خو ماته د رب نوم والا او زبستا غلام شم تعالی پر بدا ګړې سرو بزبم در سره او ماته به د رب نوم اخلي فرشتہ به وی الله او ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تبیا وی چې زه خو فرشته ما الله ازمایش امتحان ته راستو ته د الله امتحان کې پاس شوي ته کامیاب شوي ستا سره صرف او صرف د الله مینه ده ته د الله په مینه باندې مست تا سره د هیڅ شي مینه نشته سیوا د یو الله دیو کی چې مونږ تاسو تم د دې الله د دې نمونو د لذت او خوان دا په دنیا ژوند کې محسوس شي چې بیا زمونږ په هر وخت د الله په ذکر باندې د الله په یاد باندې او ان شاء الله دا زمونږه دا سلسله به ان شاء الله شروع وي وقتن فوقتن الله نمونه دي نور ان شاء الله ډېر اصلاحي بیانات به ان شاء الله دا سلسله مونږه شروع کا الله دې مونږ ته مرو صحت نصیب کی او الله دا ادارم قائم او دائم ساتي چې ان شاء الله دا زموږ تاسو د نجات او د کامیابی سبب وي او ان شاء الله آینده به بیا کې دې شي بل بیان سره مخامخ شو واخر دعوانا ان الحمد لله